السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په پښتو ژبه د مایکروسافت اکسس 2024 عملي زده کړه. نن درېیمه ورځ ده دوستانو. رابه شمه اکسس پروګرام ته به راشمه. دلته به یو ډیټابیس تیار وي ما سره. په دې باندې ډبل کلیک کوم. ګورئ کوم وی راځي، ډیټا شیټ وی راځي. دلته به چیرته لاړ شو؟ ډیزاین ویو ته به لاړ شو. نن به په خیر سره د نمبر ډیټا ټایپ پراپرټیز به باندې به خبرې وکړو. که چیرې دلته نمبر انتخاب وي او دلته فیلډ سایز کې معمولا بایټ که چیرې انتخاب وي، زه دا بیرته سیف کوم. اوس سالري کې زه تر څو عدد لیکای شم؟ 255. 255 به نشم لیکلی. لیکل کېږي ولې؟ بایټ کې موږ کولی شو چې تر څو عدد ورسوو؟ تر 255. ګوره فیلډ سایز د دې کالم یا د فیلډ سایز څو باید وي؟ بایټ کې انتخاب کو 255 پورې عدد لیکلی شو. دا شرط هغه وخت کې تاسې کولی شئ چې تاسې ښه پوهیږئ چې یو کورس ډیټابیس اوسي یا مثلا د یو شفاخانې ډیټابیس اوسي، دغلته د ډاکټر فیس 200 ده. دې په خاطر چې ته د ډیټابیس مسؤل وې او بیرته حسابوي کې مثلا خپله تاوان ونه کوي، نو اشتباه درنه 2000 ونه رسیږي. هلته به مجموعه کې بیروبار به ډیر وي. ته دې ته داسې یو فیلډ سایز ورکوي چې د فیس 200 ده. دلته بایټ انتخاب کوي چې له 200 نه یعنی اشتباه 2000 ونه لیکل شي، نو بیا به څه انتخابوي؟ بایټ به انتخابوي. که چیرې زه دلته انټیجر انتخاب کوم، بیا به راشو دلته ډیټا شیټ ویو ته راشو، دا به سیف کوم. دلته 2,900 پورې عدد لیکلی شم. 2,900 نشم لیکلی. د څو پورې عدد لیکلی شم؟ 2,900 پورې. په دې باندې پوه شوې؟ فیلډ سایز کې مونږ انټیجر ویلی، بایټ هم ویلی. که چیرې لانګ انټیجر یا سنګل یا ډبل دا که انتخاب کو، نو عدد کیدای شي ډیر زیات غټ عدد پورې مونږ ولیکلی شو. ګورئ زه دلته لانګ انټیجر انتخابوم. دلته به راشم. اوس 2,900 دی، زه به داسې یو عدد ولیکم. لیکل کېږي؟ ولیکل کېږي. له دې نه به یم زیات کو. لیکل کېږي؟ ولیکل کېږي. له دې نه به یم زیات کو. نه لیکل کېږي. او به یې کم کو. هم لیده دومره عدد لیکل کېږي پکې. دا شی و لانګ انټیجر و. همدا رقم که چیرې غواړئ چې اشاریه دار عدد ولیکئ، دا به زه بیرته تنه 5 کړم. که چیرې غواړو اشاریه دار عدد ولیکو، زه اوس لیکم 50.0. لیکل کېږي؟ نه لیکل کېږي. دلته به راشو ډیزاین ته. دلته به ورته څه انتخاب کوم؟ ډیسیمل انتخاب کوم. ډیسیمل کې ګورئ سکیل اوس څو ده؟ 0 ده. سکیل څو ده؟ اوس چې بیا زه اشاریه دار عدد لیکم، ورته وایم چې 50.8. لیکل کېږي؟ نه لیکل کېږي که نه. دلته بیا بیرته به بیا راشو، سکیل به د دې څو کو؟ 2 کړم زه. دلته به اوس زه بیا داسې یو عدد ولیکم چې 100 یا 10.10. اوس لیکل کېږي؟ ولیکل کېږي، خو هغه 0 یې پاک شه. که چیرې زه داسې نشته کوم 10.25 ګوره ولیکل شه. په دې باندې پوه شو.
همدا رقم فارمټ که چیرې موږ دا سلري سره وغواړو چې څه شی اضافه شي دا به بیرته صفر کوم که غواړو سلري سره موږ دلته داسې د ایرو یا د ډالر علامه راولو بیا به دا کلیک کوو هم لیده داسې یو علامه به راځي د ډالر سره زه دلته ولیکم چې 500 خپله د ډالر علامه راغله که نه هم لیده بیرته به راځم بیا دلته ډیزاین ویو ته فارمټ باندې پوه شئ دلته نور مختلف انواع هم دي که چیرې غواړم چې پرسنټ فیصد راشي ګورئ د فیصد علامه داسې راځي که چیرې د ډالر په ځای د ایرو علامه غواړئ چې راشي بیا به دا کلیک کوئ هم لیده همدا رقم سکیل کې موږ څه کار کولی شوه تعداد د صفرو موږ زیات کو همدا رقم انپوټ ماسک که چیرې موږ دلته نیم کې کلیک کو چش کې نیم کې کلیک کو او دا نمونه ماته په کوډ حالت کې وښیي څه رقم وښیي کوډ حالت کې وښیي یا مثلا انپوټ ماسک مو لیدل دلته به کلیک کړئ دلته به ورته ووایي چې دا لکه پاسورد غونته ماته وښیه فینش که نیم بر څه رقم وښیي لکه پاسورد غونته ښیي زه به دلته بل شخص اضافه کوم ورته وایم چې جواد ګورئ څه رقم یې وښوده موږ ته لکه پاسورد په رقم که چیرې غواړئ یو چاته مثلا کوم ټیبل چې وروښیي مخکې له دې چې وروښیي هغه غواړئ چې هغه نومونه یې ونه ویني ټیبل ورته تشریح کوئ نو څه به وشي هغه نومونه به داسې د پاسورد په رقم به وښودل شي که چیرې غواړئ چې بیرته ایسته کړئ دا انپوټ دا به څه کوئ دا به ایسته کړئ بیرته به دلته کلیک کړئ ګورئ بیرته نومونه ښیي موږ ته په دې باندې پوه شو کپشن که زه دلته یو بل فیلډ اضافه کړم ورته وایم چې رجستریشن فیس دا زه چې انتخاب کړم فیس ده که نه نمبر انتخاب کړم که غواړئ چې دغه رجستریشن فیس داسې په یو شفر یا په لنډ حالت کې ولیکي ګورئ د فیلډ نوم دا ده زه دلته ډیزاین ته راشم دلته کپشن ته راشم چیرته کپشن ته زه دلته ولیکم آر ای جی فیس نوم مې کوچنی که ورته د فیلډ نوم رجستریشن فی ده خو زه کپشن کې ورته وایم چې دا شی راته ولیکه سیو به کړو ده وم لیده دا شی راغی همدا رقم ډیفالټ ولیو څه معنا که چیرې داسې یو ټیبل کې موږ دلته رجستریشن فیس کې ورته ووایو چې حتما دا کالم باید یا دا فیلډ باید ډک شي هیڅ امکان لري چې دا یو چاته موږ معاف کړو د کتاب فیس مثلا 500 یا 1000 روپۍ د داخلي فیس 200 وي دغه 200 د داخلي فیس موږ هیڅ نه غواړو چې چاته معاف کړو نو دلته ډیفالټ ویلیو کې به زه 100 لیکم یعنی یو شاګرد چې نوی اضافه کوو په ډیټابیس کې یو کس اضافه کوو نو همیشه ګورئ دلته نفر مو تر اوسه نه ده رسولی خو دلته یې 100 له مخکې لیکلي دي زه ولیکم چې یما نو تاسو ولې دغه نوی شاګرد ته هم بیرته 100 نوشته شو بل زه لیکم چې روح الله ګورئ دا نوي دلته هم 100 خو لیکل شوي دي حتی نوی شاګرد چې موږ لا ثبت کړی نه ده وخت له مخکې نه چې نوشته دي ډیفالټ ولیو کې 100 نوشته چې دا 100 ته باید وګرځول شي ډیفالټ ولیو باندې پوه شوې بل همداسې ویلیډیشن رول چې شی ویلیډیشن رول
ویلیډیشن رول دلته مونږه په اکسل کې هم مونږ ویلی وو. ویلیډیشن څه ته وایي؟ شرط ته وایي. که چیرې غواړو چې یو شرط ولیکو دا به یې زه پاک کړم، دا به یې زه پاک کړم. همدې رجسټریشن فیس کې زه ورته وایم چې دې کې له 0 نه دې زیاتې ونه لیکل شي. له څو نه؟ یو زوریاو به کړم چې 0 هم پکې راشي. دا به زه سیف کړم. په رجسټریشن کې مونږ ورکړی وو که نه. دلته که چیرې زه ولیکم 0 لیکل کېږي، ولیکل کېږي. 1 0 2 لیکل کېږي، نه لیکل کېږي. ولې؟ چې ما ورته ویلی چې دغه رجسټریشن فیس نه کې دا وایي کم که، تر څو دا کم نه کې کار نه کوي. ګوره دا به بیرته زه 0 کړم. دلته زه 9 سوه ولیکم. څو لیکل کېږي؟ یو فعل ته زه داسې یو محدودیت ورکوم چې مثلا زما فیس ده له 0 نه ښکته یي، باید څوک له 0 نه زیاتې وانخلي له شاګرد نه. نو بیا به څه کار کوي؟ دلته به ویلیډیشن رول به ورکوي. کوم لیده؟ که چیرې داسې یو فیس وي چې له 0 نه زیات 400 دې واخیستلې، بیا به څه کار کوم؟ د دې علامه خوله به دې خواته صحیح کوم که نه، دا پاک کوم. دا څه معنا؟ له 0 نه دې باید زیات فیس واخیستل شي. دا به زه سیف کړم. هغه مسیجونه چې ورکوي تا ته وایي چې دې فیلډ کې داسې والیو یا عدد دي چې هغه د تا د قانون مخالف دي. ما څه ورته ویلي؟ هغه ما ویلی پرېږده. زه اوس دا لیکم چې 900 نوی ویلیو لیکم، لیکل کېږي؟ نه. ولې؟ له 0 نه باید زیات زه ولیکم. زه لیکم چې څو؟ زه لیکم چې 1500 لیکل کېږي؟ ولیکل کېږي. ولیکم چې 20,000 لیکل کېږي یا 2 لکه یا مثلا 10,000 لیکل کېږي یا 3,000. خو که چیرې زه 200 ولیکم لیکل کېږي؟ نه. ولې؟ ځکه دلته مونږ شرط ورکړه چې څه وکوه؟ له 0 نه زیات عدد ماته نوشته کړه. زه به دلته بیرته داسې عدد ولیکم. په دې باندې پوه شو؟ که چیرې زه داسې نوشته کړم چې between مثلا یو کالم یا فیلډ کې زه پوهېږم چې فیس زما څو ده؟ له 200 نه تر 0 روپۍ ده. زه به ولیکم چې 200 and 0. دا به څه کار وکړي؟ دغه بیټوین وګورئ. ګورئ دلته ما ویلی دي چې دغه رجسټریشن فیس کې داسې یو عدد ورکړه چې between 700 and 1000. نو دلته به داسې محدودیت اضافه شي چې دلته دا د between دلته یو ای اضافه شوی ده. اوس به راشم دلته به نو دلته مونږ داسې یو عدد ورکړی چې له څو نه تر څو وه؟ زه به ولیکم 250 لیکل کېږي و. که چیرې زه ولیکم، ګورئ دا پخواني ډیټا یا عدد چې دی، ګورئ هلته مسیج ما ته راکړه چې وایي دغه ډیټا چې له مخکې لیکل شوي دا خلاف د تا د ویلیډیشن شرط ده. ما ورته ویلې چې خیر پرېږدی، خو چې زه نوې ډیټا اضافه کوم دې فیلډ کې نو هغه شرط به عملي کېږي. دلته زه ورته وایم چې 900 لیکل کېږي، ولیکل کېږي. ورته وایم چې 0 لیکل کېږي، ولیکل کېږي. 101 لیکل کېږي، نه لیکل کېږي. دا به بیرته 0 کړم. همدا رقم که چیرې زه ګوره دلته خلاف شرط لیکم، ورته وایم 1500 لیکل کېږي، نه لیکل کېږي. که چیرې غواړئ چې دغه مسیج لکه اکسل کې چې مونږ وویل که نه
دا مسج تغییر کو دلته به بیا راشو ډیزاین ویو ته به راشو ګورئ دلته validation text دلته به زه څه نوشته کړم please enter the correct data داسې یو شرط به زه ورته وایم د 200 نه تر 0 پورې ده دا به زه سیف کړم دلته زه اوس چې کله لیکم څو 1500 څو لیکم 1500 لیکل کیږي نه هغه مسج موږ ته راوست کنه please enter the correct data بیرته به زه دا څو کوم اوس تصواب کوم نو په دې باندې پوه شوئ required څه معنا فعلا چې ده نو ده دا په دې معنا که چیرې یو سیل کې یا مثلا یو ریکارډ کې د یو شاګرد پیسې موږ هغلته ناخلو نسي ترې تېرېږو هلته آیا دا خالي پاتې شي پاتې نه شي زه ورته وایم چې دلته یو بل فیلډ به واخلم ورته وایم چې دا د انګلیش فیس ده یو ای به ورکړم چې بیا مشکل جوړ نه کړي دلته به زه ورته څه انتخاب کړم نمبر کوم ګورئ ریکوایرډ په انګلیسي کې دا معنا چې غوښتنه یا درخواست یا یو شی چې ضرورت وي فعلا نو ده ګورئ ریکوایرډ یعنی لازمي یا درخواست یا مثلا ضرورت چې دې فیلډ کې باید عدد ولیکل شي او باید ونه لیکل شي فعلا یعنی نو ده یعنی ضرورت ورته نشته که چیرې زه له دې نه خالی هم تیر شمه دلته بل نوی شاګرد زه اضافه کوم ورته وایم چې احمد ده د رجسټریشن فیس څو ده 200 ده انګلیسي کې فیس بیخي نه ده ورکړی بیا ورته وایم چې څه ده اجمل ده ګورئ هغه د خانې نه زه خالي تېرېدی وشوم مشکل نشته زه دلته لیکم چې فیس یې دې څو ده مثلا 800 ده ګورئ دا د انګلیسي فیس چې هېڅ موږ ته را هم نه کړي یا دلته موږ ډیټا ونه لیکو نو مشکل نشته که چیرې زه دلته راشم او دا ریکوایرډ یس کړم ریکوایرډ څه شی کړم دلته یس کلیک کړم نو نوی شاګرد چې زه اضافه کوم د انګلیسي فیس یم چې نه یې ورکړی زه بل نوی شاګرد نشم اضافه کولی دلته به راشم دا به مې یس کړم نوی شاګرد زه رسوم چې رامین ورته وایم چې د دې فیس څو ده 600 ده دا نه لیکل کېږي ولې نه لیکل کېږي دا به اوس دلته مخکې م شرط ورکړی و که نه دا به زه 200 کړم ګورئ چې اوس دلته بل نوی شاګرد ته لاړ شم عمران باید دلته داسې نه وي شوي دلته زه لاړ شم بیرته دلته یس ده د دې کارکرد هماغه ده ښه که چیرې یو فیلډ کې دا یس کلیک وسي باید هغه خانه لازمي ده چې هغې کې باید یو عدد موږ ولیکو دا به یو نوی فیلډ کې موږ کار وکوو چې د ولې کار ونه کوه خیر دا به بیا بله ورځ ته وګورو چې دا ولې کار دی ونه کوو کارکرد یې همدا ده ښه که چیرې دلته نو کلیک وي مشکل نشته هغه خانه کې که شی لیکي او که نه لیکي خو که یس کلیک وي نو حتما باید هماغه فیلډ هماغه سیل کې باید ته عدد ولیکي بیا بل شاګرد ته لاړ شي دا زموږ د نن ورځې درس سوال پوښتنه لرئ